دغه سړک په د 20 کلن انقلاب کې د پلسفرات په نامه یادېده او ډېر سخت خونړی انقلاب دلته تیر شوی و او دومره تخریبات هم پکې زیات وو. نو په کابل په کندهار کې ته دغو سړک نه متضرره نقطه بله نه وه، خو الحمدلله موږ چې پسرلی شروع پرې کړې ده او دغه دي تاسې وینئ چې اوس یې کارونه آخر ته په رسېدو دي. یو ساعت بعد به انشاءالله تکمیل شي او سر د سبا نه به د کابل نه تر غزني پورې د موږ ټول هیوادوال په پاخه سړک باندې نړیوال او بین المللي سټنډرډ جوړ شوي سړک باندې تردد کا او ټول هیواد به په خوشحالۍ سره خپلو فامیلو او کورنیو ته رسیدګي کولی شي انشاءالله. دغو سیمې ته د خواجګانو پل وایي یا د امانخیلو تر څیرمه دغه پل ورته وایي. دا تقریبا 140 کیلومتري د عزیز کلا نه یا د وردګو د سرحد نه تر دې سیمې پورې د کابل کندهار د لویې لارې دغه پارک دی چې د رغونې چارې د هواد بګرام په نامه باندې باختر بګرام په نامه باندې مخکې وړل دي او ورسره دوه وایو جوین وینچر هم د سیرت بصیرت او ماجر افغان په نامه باندې انشاءالله هم د اوس نه شروع چې دغه اوس تکمیلي بخیر سبا 4 ساعته وروسته په دې تمه موږ د لږ خامه چې د مکمل به د ټولو افغانانو په مخ باندې خلاص شي. او نظر تا چې پوښتنه وکړه چې د مخکې کالو سره مخکې وختو سره سړک تقریبا د 10 کاله تخریب شوی او د 15 کاله خو بیخي ټول تخریب شوی که هغه پلچکونه دي که همدا سړک ده همدغه سړکونه باید اوس د دې وخت نه مخکې جوړ شوي وای ځکه چې یو سړک د ډیزاین کېږي هغه 20 کالو لپاره کېږي هغه زیات د خارج او داخل په حساب باندې نو باید مخکې جوړ شوی وای. نو اوس چې جوړ شو بخیر سره دا ډېر 25 کاله وروسته انشاءالله کار راکړه. ټول ځایونه چې کوم ماینو وهلي وو کوم پلچکونه تخریب شوي وو تقریبا 90 پلچکونه موږ د سره نوي جوړ کړي دي او کوم ځایونه چې ماینو وهلي هغه هم په اساسي شکل سره پلن کړي دي په اساسي شکل سره جوړ شوي دي. انشاءالله دا اطمینان ده چې ډېر کاله به افغانان خدای دې جنګونه نور امن راولي دا خیر همداسې لکه اوس چې نشته دي دا مشکلات خدای نور هم په افغانستان کې بیخي پسې ورک کړه. نو انشاءالله د ډېر وخت دپاره کفایت کوي او ډېر وخت دپاره به انشاءالله افغانان په ښه طریقه یې دین استفاده وکړه. خدای دې امن تل راولي چې تل نسې بې تخریبه سړک پاتې شي. د دې سړکونه خو موږ ډېر خوشحاله یو ښه شول چې جوړ شول. مخکې په دې سړکو باندې ډېر ټکر او دا شیان کېدل اوس ډېر خوشحاله یو دي والله په ښه توګه خو جوړ شوي دي چې ښه ساتنه ترې وشي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا سړک جوړ شول او موږ باید ښه ساتنه ترې وکړو. مخکې دا سړکونه چې وو ډېر ټکر بارونه به چې وشول ډېر ټکر به کې رامنځته کېدل او داسې نورې پېښې هم کې کېدلې. نو دغه تقریبا 8مه مرحله ده چې انشاءالله یوه مرحله یې پاتې ده چې هغه هم په آینده کال کې هغو ته انشاءالله دونه تشویش ور نه ده. سړک په ډېر معیاري شکل باندې جوړ شوی دی انشاءالله چې هره طبقه یې په انشاءالله په ښه زحمت هم پرې تېر کړی انشاءالله ښه تکلیف هغه باندې اخلاص باندې خپل وطندارانو ته کار کړی دی. نو انشاءالله چې په ښه اخلاص ټول وطنداران خوشحاله دي. 40 کیلومتره سړک چې نن د سیدآباد نه داخل خواجګانو سیمه ده په دغه سیمه کې یو ساعت وروسته انشاءالله د سړک تکمیلیږي. نو انشاءالله په یو 2 ساعت 3 ساعته وروسته به د ټولو د کابل نه ته غزني پورې ټولو هیوادوالو په مخ خلاص واقعا افغانان ټول هیوادوال خوشحاله دي او د ټول خپل ټیم نه د ټولو وطندارانو نه ډېره مننه کوم چې انشاءالله په دغه کې ټولو خپل زحمت یاستلی خپل ټیم نه هم ډېره مننه کوم ټولو واقعا ښه زحمت یاستلی او انشاءالله ډېر ځای د افتخار دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خپلو وطنانو ټولو نه. دغه سړک چې دی 40 کیلومتره اوږدوالی لري چې 120 نه تر 130 پورې پلچکونه پکې دي. د هغو جوړول وو اسپالټ ریموال وو سبګریډ پریپاریشن او 2 طبقې بیس و بیس کورس و ای ټي بي اسپالټ ریچمنټ بیس و او فعلا تاسو ګورئ چې موږ په 8مه مرحله کې یو. 8مه مرحله پسې یوه بله مرحله پاتې ده چې هغه د ویرنګ کورس دی چې هغه پسرلی په خیر د هوا په سمېدو سبب په ډېر کم وخت کې جوړه شي او د هغو هیوادوال د مطمئن وي چې د هغو جوړول ډېر یو ساده او عادي کار دی چې انشاءالله نه به ترافیکو ته مشکل جوړیږي
هغه د یوې میاشتې نه تر 40 ورځو پورې جوړیږي چې موږ کولی شو په یوه ورځ کې 1.5 کیلومتر هم وکړو. نو هیوادوال دې مطمئن وي هغه دومره سخته نه ده، ډېره اسانه ده او پسرلي ته معطل ده او اته مرحلې تېرې شوې دي، یوه مرحله یې پاتې ده. تقریبا د موږ سره 200 لیبر کار کوي چې دې کې اویاتې لپاره چې دی سکل لیبر دي سره کار. نو تاسو خپل عملاً اوس وینئ چې تقریبا څه کم 3 کیلومتره سړک او تقریبا په یو نیم کال کې دغه پوره کېږي چې سړک اوله لۍ او دویمه لۍ هم د اوس تاسو عملاً وینئ چې خلاصېږي سره. نو کارونه ډېر ښه په کیفیت سره او ښه په روان ان شاءالله.